بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. نور على مر الزمان تألقا وأضاء. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې جوړ او روغ بیاست، الله جل جلاله مو خوشحال لره. دوستانو، راځو د قرآن عظیم شان و درس ده. درس شروع کوو. د نن ورځې درس مو سورة الناس یعنی قل اعوذ برب الناس صورت دی. تیر درس مو الحمدلله یعنی سورة الفاتحه ویلې وه. نن درس شروع کوو د سورة الناس یعنی د قل اعوذ برب الناس آخري سپاره شروع کوو. انشاءالله چې آخري سپاره مو خلاصه کړله بیا به اوله سپاره شروع کوو. راځو د نن ورځې درس مو سورة الناس یعنی قل اعوذ برب الناس صورت دی. راځو دوستانو درس شروع کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دوستانو، دا آیات پر آیات ما تاسو ته ویله. اوس راځو چې کله دوه درې آیاته په یوه ساه سره وایو هغه څنګه وایو. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. قدرمن دوستانو، د نن ورځې درس باید تاسې ښه زده کړئ. زور زیر پیش کم توري چې سره جنګیږي باید تاسې ډېر ورته متوجه سئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا.